السلام عليكم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مبین صاحب محترم، صرف دوی پوښتنې لرم ډېرې لنډې. پوښتنه مې دا ده چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل، دغلته چې کله د جهاد په نوم باندې څه شروع شول، د هغه د وخت د صدر اعظم یا رئیس جمهور ویډیو له ما سره پرته ده. هغه وایي چې موږ ورته مجاهدین تربیه کړل تر څو چې د پاکستان دفاع په افغانستان کې وکړي او روسان دلته رانشي. یوه پوښتنه. دومه پوښتنه مې دا ده چې آیا روسانو به زموږ ستاسو اسلامي احکامو ته، شریعت ته، الهي دین ته، قرآن ته، د اسلام دایره او چوکاټ ته زیات تاوان رسولی وي، او که هغو خلکو چې د جهاد په نوم یې خلک ووژل، هغه خلکو چې زموږ ناموسونه یې سرک غاړې ته کېنول، آیا فکر نه کوئ چې د نجیب په وخت کې، د حفیظ الامین په وخت کې یوه ښځه د سرک غاړې ته ناسته وله خیرات یې ټولاوه؟ دا به د چا نه وي په یاد؟ که د چا په یاد مهرباني دلته د یادونه وکړي. د روسانو فرق له مجاهدینو سره او له طالبانو یا د عمر کم ده نصرت افغان او یا د حافظه کمزورې ده. د بدبختیو لامل له نجیب نه شروع تر کارمل او د ټولو دا لامل دي دیو. قاري صاحب مهرباني وکړه. قاري صاحب نصرت افغان وروره، اوله خبره خدا چې اول سوال خو غالبا دی نصرت افغان ورور دا و، زما نه هیر شو. اول سوال څنګه و؟ تاسې بیا تکرار کړئ. لنډ نصرت افغان ورور. ګوره، زما سوال دا و، کله چې روسان افغانستان ته راغلل، د پاکستان د وخت صدر اعظم هغه وایي چې موږ ورته مجاهدین تربیه کړل تر څو چې دغلته جهاد ته ادامه ورکړي، تر څو چې دغه روسان زموږ خاورې ته را داخل نشي. ځکه چې دا پالیسي ده، سیاست ته دا خلکو ته معلومیږي چې روسان په دې معنی نه راغلي چې صرف زموږ ستاسو اسلام تخریب، وطن تخریب. صحیح ده. نصرت غني صاحب پوه شوم. د موضوع یو وارې مخکې موږ بحث کړی و. د افغانستان جهاد که د پاکستان دفاع وه، که د عربو دفاع وه، که د کشمیر دفاع وه، که د سعودي دفاع وه، که د قطر دفاع وه، که د ټول اسلامي نړۍ دفاع وه، خو په لومړي خط کې افغانان وو. دا کومه د سوال خبره نه ده، کومه د تنقید خبره نه ده. ډېر وخت د دشمنانو هم ګټې سره متحدې وي. ډېر وخت د دوو دشمنانو په یو شي باندې اتفاق راځي، په یو شي کې ګټه وي. د روسان یوازې د پاکستان دپاره خطر نه وو، روسان د ټول اسلامي نړۍ دپاره خطر وو، او روسان روان وو مخ په وړاندې. افغانانو یوازې پاکستان ونه ژغوره، بلکې په خپل جهاد سره ډېر اسلامي هیوادونه د روسانو د امپراتورۍ نه آزاد کړل. تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، جماهیر شوروي سوسیالیستي چې نن ځان ته جمهوریتونه دي، دا ټول د افغانانو د جهاد له برکته د روسانو له اشغاله خلاص شوله. دا د افغانانو احسان و په دې ملتونو باندې، په دې خلکو باندې. دویمه خبره ده چې تاسې وایئ چې ولې د پاکستان د دفاع جهاد په افغانستان کې وشي، د دفاع جنگ په افغانستان کې وشي. زه وایم چې که چېرته دا روسۍ د پاکستان دپاره راغلی و، خو دا زما هېواد لار وه، دا لار وه که نه، دی خو به تلو پاکستان ته. نو ته خو په لار کې په دې لار کې په لکونه انسانانو وژل. دا که ستا لار وه خو تلې به که نه، زما سره دې څه کار و؟ زما د جنازې، زما د هدیرې، زما د مدرسې، زما د جومات سره دې څه کار و؟ زما د دین سره دې څه کار و؟ زما د کلتور سره دې څه کار و؟ زما د ملي ارزښتونو سره دې څه کار و؟ زما د عنعناتو سره دې څه کار و؟ زما د دین عالم سره دې څه کار و چې په کولنګ دې شهیدولو؟ زما د زرګونه علماو، محصلینو، د پانتون محصلینو، ډاکټرانو، انجینرانو، د افغاني فکر لرونکو سره دې څه کار و چې تر تیغ دې تیر کړل؟ که چېرته دا لار وای، خو تلې به خپله لار به دې واله. زما سره دې څه کار و؟ خو تلې به. تا خو په دې لار کې میلیونونه انسانانو وژل. او زه به درته ناست وی چې زه ته ورځه نو پاکستان ته چې په ما هر څه کوې. دا څومره عجیبه منطق ده. د افغانستان جهاد که د هر چا دفاع وي د اولنۍ دفاع د افغان ملت وه. دا د افغانستان د روسانو په مقابل کې دا د ارزښت جهاد مقابل کې یو مشروع جهاد، مشروع مقاومت و. دا چې وروسته مجاهدینو خرڅ کړو، تا وویل چې
هغه چا به ډېر زیان رسولی وي چې روسان یې راوستل، که هغه چا به ډېر زیان رسولی چې جهاد په نوم یې خلک ووژل. د جهاد په نوم د خلکو وژل دا جرم ده، صحیح ده. ولې روسۍ مزدور چې سور یو انجینر ده، یو انجینر ده همدلته ناسته ګوره، یو انجینر ده همدلته ناسته. او بالکل انجینر صاحب پخوانی مجاهد د اسلامي امارت ډېر مجاهدین پخوانی مجاهدین د روسانو په مقابل کې جهاد کړی ده، خو لله الحمد بیا هم متحد پاتې شوي دي، نن بیا هم ژمن پاتې شوي دي. په مقابل کې هم جهاد کړی ده، د امریکایانو په مقابل کې هم جهاد کړی ده. د هغه چا باندې ستاسې دا اعتراض چې هغه ستاسې سره یو ځای د امریکایانو ملګري دي، تاسې د هغې خلکو نه کوئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو خو پرون د روسانو په مقابل کې جنګ کولو، نن څنګه زموږ سره یو ځای د امریکایانو ملګري شوئ. تاسې په هغې خلکو دا تنقید وکوئ، په هغه چا یې مه کوئ چې پرون یې د روسانو په مقابل کې سنګر ګرم ساتلی و، نن یې د امریکایانو په مقابل کې سنګر ګرم ساتلی. په هغه چا دا تنقید تاسې مه کوئ. قاري صاحب محترم دلته یو بله خبره پیدا کېږي، هغه دا چې مثلا تاسو دفاع ځینې وکوله، تاسو موږ له اسلامي نړۍ څخه دفاع وکوله، مګر هماغه اسلامي پاکستان مو چې په تاسې یې بېرته 52 مملکتونه را نازل کړل، 52 مملکتونو ته بېرته ځالې ورکړل. کوشش مه کوه چې له بحث نه وتښتې. د دې خبرې جواب څنګه سو چې روسان راغله موږ یې ولې وژلو چې پانته تلل؟ ته خو دا خبره سپینه که خو ګوره د دې قضاوت ملت کوي، د دې قضاوت هغه خلک کوي انسان محترمه چې لایف ګوري. بس زه ستا په سوال پوه شوم، ولې بمبار که زمونږ اردو یې ولې اوس پوښتنه دلته ده، اوس پوښتنه زه ستاسو سوال ما واخیستو، تاسې مهرباني وکړئ اوس ما ته غوږ شئ. پاکستان څه وکړل؟ پاکستان پرېږده، پاکستان نه بل تیر شو. پاکستان خو زما خپل هیواد نه ده، هغه خو زما ستا ګاونډي ده، د هغې ګټه که زما ستا په جنګ کې باید زما ستا جنګ وغواړي. دا د هر ملت خپل اجابات دي، خپلې غوښتنې دي. که چېرته د پاکستان ګټه زما ستا په جنګ کې وي باید وی غواړي زما ستا جنګ، باید زما ستا د هیواد بربادي وغواړي. دا د هر ملت د هر ملک خپل شخصي منافع دي، هیڅوک د خپلو منافعو نه تېرېږي. زما ستا منافع څه دي، زما ستا ګټې څه دي، زما ستا ارزښتونه څه دي، زه ورته باید خپل ارزښتونه وپېژنو. پاکستان زما جهاد په لومړي قدم کې په اوله کرښه کې د افغان د کور دفاع وه، د افغان د جومات دفاع وه، د افغان د مدرسې دفاع وه، د افغان د جنازې، د افغان د خیرات دفاع وه. په دویم قدم کې بیا د ټولې نړۍ دفاع وه. کړی مې ده بالکل. دا د روسانو حماقت و، دا د کمونستانو حماقت و چې روسان افغانستان ته راوستل. هغه روسان چې هغوی د نړۍ سره جنګ کولو او سنګر افغانستان جوړ کړی و، دغه کمونستانو د لیلین یتیمانو خو به دومره فکر کړی وای چې روسان خو زما دپاره نه دي راغلي، دا خو د دې ځای نه نړۍ ډزوي، نړۍ ولي. روسانو بیا د خپلو غلامانو سره څومره بې وفایي وکوله، څومره جفا یې ورسره وکوله چې دوی زاره یې کوله چې موږ مه پرېږدئ، هغه ترې لاړل وتښتېدل. نن امریکایان وینئ چې امریکایان د خپلو غلامانو سره څومره جفا کوي، څومره بې وفایي ورسره کوي. هغه څوک چې تا د هغې سره په تلیفون کولو خلک بګرام ته رسول، چې تا د هغې سره یوازې په ټلیفون کولو خلک بګرام ته رسول، ته نن د هغې طالب سره د مذاکراتو په میز کښېنې، هغې ته پروتوکول ورکوي، هغې سره قرارداد لاسلیک کوي. هغه طالب چې زه ما به یې ته کور ته اړولې، هغه طالب القاعده پر چې تا د ده سترګې تړلې وي، هغې طالب دپاره هغه طالب چې تا په ما باندې ووژلو، نن ته هغې سره لګیا قرارداد ورسره کوي. دغه امریکایي ګوډاګیان خو دې دومره وکوي، د خپلو ټوپکو شپېلۍ دې په دې امریکایانو راواړوي که نه، ورته ودې وایي چې دا خو ترهګر و، دا خو تروریست و. ګوره قاري صاحب خو تاسې په پاکستان کې اوسېږئ، ولې پاکستانیانو خپلې شپېلۍ نه راوړي؟ ولې نه ورته وایي چې ولې په امریکایانو ته اډې ورکړې؟ تاسې په ملا برادر ابد پاکستان ته نه راغی، خو هماغلته تاسې ولې شپېلۍ نه ورباندې راړوئ چې ولې ما اډې ورکړې؟ وروره موږ یې ځکه نه راړو چې موږ خو په امریکایي راړولې ده. تا په چا راړولې ده؟ تا په چا راړولې ده تر اوسه پورې؟ ما خو په امریکایي راړولې ده.
امریکایان مې په ټیټو سترګو مجبور کړو ګوره زه درته هم په هغه چای ولې نه ټانګونه یې په ترپالونو کې پیچلي دي، ترپالونو کې د ټانګونو کونې پیچلي دي، له شرمه یې څرګند ایستلی هم نشي، په پټه یې باسي. خدا زما ویاړ زما د لپاره بس ده. دا یوه مېړانه خو ته مه کوه چې په عمر دې نه پنجابي ته څه وویل، نه د عرب ته څه وویل، نه د چې هېچ چا ته دې څه ونه ویل. دا امریکایي ته خو یې ووایه، د امریکایي نه خو د ټوپک شپېلی راواړوه چې 20 کاله دې په ما همدا طالب ووژلو، همدا طالب دې په ما د د کور دې په ما ړنګ کړو، زندان ته دې راباندې ولېږلو، او نن ته لګیا یې د هغې سره قراردادونه کوي او ما ورته پرېږدې. عقلاً دومره خو وکوه. قاري صاحب محترم، دوی چې دومره وایي چې وجدان خو در پورته کړه. قاري صاحب دوی چې وایي تاسو پاکستان ته لاړئ، پاکستان ته ملا برادرو یو بل دا خبرې کوي. تر 2006 کاله پورې خو په افغانستان کې چا ماته د ژوند کولو حق نه راکوه. په کور کې به مې ورته ویلې زه بېګناه یم، پټی کرمای نه، تا طالبانو سره یو وخت ډوډۍ خوړلې وه، ګیله دې پرې کې، لونګۍ په سر ده، نو تا خو ژوند کولو ته نه پرېښودلم. اوس مې چې ګونډه کړل اوس خبره کوي پاکستان خو د کشمیر د مسلې نه هغه کوي، دا د افغانانو باتوري ده، دا د افغانانو، او دی په خپله مبین صاحب دموږ اهداف واضح دي، دموږ اهداف واضح دي، دموږ اهداف واضح دي، برخې واضح دي، واضح دي، او لله الحمد اول ورځ نه تر نن ورځې پورې مو چې کوم څه ویلي دي راجمع شول. هر ډول د ساینسي هر ډول فشارونه یې وکارول، هر ډول زور یې وکارولو. څوک دې په مثال کې اشغالګر به د دې خاورې نه وځي، دلته به اسلامي نظام قایمیږي. دا زموږ اهداف دي. راځئ چې اهدافو ته وګورو. قاري صاحب محترمه اشغالګر به وځي، ګوره دلته بیا داسې اشغالګر را ننوځي چې هغه به بیا ته نه ایستلی شي، نه بې زه ایستلی شم. لکه ایرانیانو نه یې غواړو. په نړۍ کې هر څوک چې د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې د موږ سره مرسته کوي، یا د امریکایي اشغالګرو د راوړل شوي سیټاپ په مقابل کې چې د موږ سره مرسته کوي، موږ یې هرکلی کوو. دلته نور میلمانه دي، تا ته مو ډېر وخت درکړه، دومره غټ فیلسوف نه یې، اخره کې وخت درکوو خالي او سوال دوه سواله وکړې. اسرات افغان مونږ سره پاتې شه، کټوازي صاحب ته وخت ورکوو، که چېرته کوم سوال هم ذهن ته راغی کوشش وکړئ د ادب په چوکاټ کې وکړئ او له حقایقو سترګې مه پټوئ. راځئ هغه ورځ هم در په یاد کړئ چې همدغه امریکانو د اردو عسکر په څاپېړو وایي، هغه ورته وایي لاس مه اچوه، جنسي تېری ورسره کوي. تاسو خو ډېر مظلومان واستئ. دغه طالب چې امریکا دا یو کال په دې خبره خو تا دا یو کال لایف وچه، خو دا خو بې غیرتي ده که نه، خو یو دوست ته خو به دوسي ور یادوې که نه. نو تاسو خو پنجاب 18 کاله مونږ ته نیغ نیغ کوئ، پنجاب او پنجاب. لاس مه اچوه، لاس مه اچوه. دا ډېر بد تاریخ ده د یو چا دپاره چې چانټه، دریشي، توپک، شاجورونه له مرمۍ ډک او امریکایي اشغالګر په خپل ملک کې په څاپېړو وي. دا څومره بدبختي ده د نړۍ په یو هېواد کې دغسې واقع شوي. نو دا به زه درته نه یادوم، دا خو د تاسو افتخارات دي، بل څه لرئ نه. لاس مه اچوه. قاري صاحب مهرباني وکړه، کټوازی صاحب سوال مو وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب قاری صاحب، جناب موبین صاحب، جنرال صاحب بدرتوای صاحب، انجینیر صاحب او ملګري په سټوډیو کې، او هغه مسلمان وطنوال چې موږ په د نړۍ په هر ګوټ کې ګوري. ډېر ښه لایف ده، له واقعیتو به سترګې نه پټوو. ورونو زه سوال هم لرم، یوه داسې یو وړاندیز، منې یم خیر یو وړاندیز ده، هر څوک خپل نظر لري. جناب قاری صاحب، راځئ افغانانو، مسلمانانو، پاکستان هم پرېږدو، عرب هم پرېږدو، هغوی خپل وطنونه لري، الحمدلله ملت یې د دواړو ښه مسلمان ملت دی او ښه په اسلام کې ژوند کوي. وګورئ موږ او تاسې ځانونه اصلاح کړو. رالو پوښتنو ته، جناب قاری صاحب او د طالبانو مشرانو، زه له تاسو څخه یوه پوښتنه لرم. په دغه 20 کاله کې د دې شاهد یو، ولې نه دا واقعیتونه که موږ سترګې پټې کړو، سبا موږ او تاسې ورځو الله تعالی ته، بمبار وسو، ظلم وسو، 20 کاله داسې حالتونه مو لیدل چې ډېر بد په ټولو باندې،
که په طالبو که په عامو په ټولو وسو، خصوصا جنوب، دا به سترګې نه پټوو، په جنوب کې وسو. راځو دې ته چې جناب طالب صاحب او مشرانو، تاسو هغه وخت کې چې په موږ باندې ظلم روان و، هدف مې دا ده چې په موږ پښتنو د امریکایي لخوا هم نه پوهېږم نوم یې شر و فساد واخلمه څه واخلمه، د شر و فساد لخوا او له ورسره دغه رافضي ډلو لخوا تاسو یو څه اندازه امکانات هم زه مطمئنه یم چې تاسو درلود. د ګورې څو حالتونه په پښتنو باندې خصوصا په شمال کې راوستل. له تاسو سره دغومره امکانات ول، زه دا نه وایم چې تاسو باید تعصب کړی وای، تاسو خدای نخواسته ولې په دین کې دا شی نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح ویلي دي په دې کې دا شی نسته. د موږ نه د څوک تعصب کوي چې د موږ نه سو معنا داسې کافر سو، څوک چې رسول الله سلام نه مني خو یعنې کافر سو، اطیع الله و اطیع رسول. راځو دغه خبرې ته. بله خبره داسې د مشران د شر فساد مشرانو ته د الله په لیاز د مجاهد کلمه مه یادوئ. سید د موږ مجاهدین ګورې مه خفه کېږئ. موږ درلود کټوازی صاحب چاته مو ویلي دي شر فساد باندې طالبان ایښی ده، د قدرت د جزیرې چې جوړې کړې خو طالب رحمت شو د افغانانو لپاره چې یو واحد افغانستان جوړ کړ. دا طالب و چې دا لنډن ګلابیان درته په ګونډو کړل. دا طالب و چې د امریکا امپراتوري ړنګه کړه. دا طالب په لاس ټنه باروتو باندې کینی ما د عزت او د تا د عزت نه دفاع کوي. موږ خو هغوی ته مجاهدین نه وایو. البته چا چې د جهاد له ارمانونو سره لوبې کړي، هغه څوک چې د شهیدانو له ارمانونو سره خیانت کړی ده، هغه څوک چې موږ سره د اسلامي نظام وعده کوه او کابل یې په کنډواله بدل کړ، د افغانو پیغلو نه یې سینې پرې کړلې، رقص مرده یې په خلکو باندې وکړ، د خلکو نه یې سرونه پرې کول. همغه خلک د امریکا او په دې مړې دیموکراسۍ کې بیا په ما واکمنان شول. هغه څوک چې تعلیم نابود کړل، ټول یې وشړل تر کولابه پورې، همغه امریکایانو بیرته د دیموکراسۍ په نتیجه کې راوسته. پارلمان قضایي کټوازی صاحب، پارلمان قضایي مسؤلیت د ځان دپاره یو قانون جوړ کړ. ټولې بدبختۍ د 80,000 80,000 کابلیانو وینې معامله وکړله. نن څوک تېروتنه نشي کولی. سیمای سمر 15 کاله د حقوق بشر د سازمان مشره وه. کوم خاین، کوم غاصب، کوم جابر محکمې کش کړی؟ دوستم چې د 18,000 طالبانو په وینو باندې لاسونه سره دي، هغه معصوم اسیرانو نن لومړی مرستیال او د مارشالۍ رتبې ورکول کېږي. دغه دیموکراسۍ هغه څوک چې موږ یې وژلو هغه ته میډالونه ورکوي. ته افغانان مجبور وو چې د دې ظالم او وحشي نظام په وړاندې ودرېږي. پرون د روسانو غلامي کوله، بیا په جبل سراج کې پروتوکولونه وکړل، بیا د امریکانو په اوږو سپاره راغله. هغه څوک شش کېدلې بوټ یې درلوده، نن لومړی مرستیال ده. پرون د بلک واټر د KGB مزدور، نن د بلک واټر مزدور ده. پرون له روسانو سره په جبل سراج کې تړونونه کول، کابل ته راغله، کابل کنډواله بدل کړ. موږ او تاسو ټولو ته دا خاینان نه ښکاري. د ټولو تنظیمي جنګونو بار په یو کس باندې وراچوو. دا ناانصافي نه ده؟ د دغه د کابل افغانستان څخه په کنډواله بدل کړه. آیا یو جهادي رهبر د دې ټولو مسؤل و؟ کابل په کنډواله باندې یو کس بدل کړه، ټول ورسره وو. راځم دغه ته ډېر ښه وینا مو وکړه، ماشاءالله. زه دغه ته راځم. وګورئ دغو شیانو ته ټولو ته راځم. د ما هغه وخت نه هېرېږي. زه پوهېږم تاسو به دا سوچ کوئ چې دا کټوازی به کوم ماشومې خیر بیخي ما ورته خاندئ، خلکو ته مزاړئ، پروا نه کوي. زه لاس ماچ او موږ به دومره درته لاس ماچ د هغه آخري تحلیل او استدلال همدغه ده. نه خیر، موږ او تاسې به هغه واقعیتونه وایو. زه د طالبانو هم واقعیتونه وایم، زه د چا پلوي نه یم. وګورئ لکه ما چې ویل سوال وکړه دلته ته موږ سره داسې مینه چې ته سوال وکړې او لاند نظر ورکړې، لیکچر ورکول که کې چېرته بیا خپل لایف وکړه دلته سوال د ادب په چوکاټ کې او وړوکی نظر. نه زه همیشه د ادب په چوکاټ کې یم. ما شاید وپېژنې کټوازی صاحب په ډېر احترام سره دا د ولس او د طالبانو لایف دی. هغه څوک چې خواخوږي د طالبانو دي، تاسو کولی شئ په دغه سوال وکړئ ته وخت راکړئ.
که وخت قاري صاحب راغی سوال وکړئ. تاسو قاری صاحب سوال کولی شئ او تفسیره مهرباني. بله و صاحب، یعنی انشالله خرابی نرازی، خیر ده. نه زه د دې سړی نه یم چې انشالله نه ملت خفه کم نه طالب خفه کم. کټوازی صاحب زه یو له کسانو نه یم چې سوشل میډیا ډېر په کلکه څارم او ټولې خبرې د ما سره په ریکارډ باندې دي. مهرباني وکړه. بله خو زه دغه درته وایم، زه که غواړې مخ هم درته ښکاره کړم. بعضې خلک وایي چې فلانی ضرور ده، ما ولیدلې، ما د تا تحلیل هم کتلی، د تا خبرې هم کتلې. لطفا که سوال وکړئ قاري صاحب راغلی. بله سوال مې دا ده، وګورئ سوال مې دا ده، آیا دغه دا اوس تاسو په سوله کې ناست یاستې له دې خلکو سره؟ یعنې دا د دې دپاره نه کوم دا پوښتنه چې تاسو ته خدای نه خواسته حق لرې، نه حق لرې مهرباني. له دې خلکو سره چې ناست یاستې، دا هغه خلک نه اوسې 8000 کسان یې تر خاورو لاندې کړو، نومونه به یې نه اخلمه. او آیا صحیح ده ټول په واقعیت سره مسلمانان وو؟ د ما هغه یو مولوي احسان الله تاسې به زه هم په یاد هم نه وي. ولې نه هغه د مونږ ایډیال ده، الګومه ده مهرباني. یو هغه به زما تر قیامته هیر نسي، یعنې په هغه رقم عالم، په هغه رقم فصیح عالم. نو اوس له هغو سره کېنستل د تاسو او په آینده کې له دوی سره څه ډول چلند د تاسو؟ او آخري خبره هم دا کومه، وګورئ صلاح الدین ایوبي چې کله له دوی څخه یې پوښتنه وکړه چې تاسو په کفارو سره ولې مستقیمه جنګ نه کوئ؟ دوی ورته ویل نه، له مخکې به دغه د دې لستونې ماران اول لرې کومه، لکه د رافضیان. تاسو رافضیان به خپله بیا وپېژنئ، زه داسې واضح نومې نه اخلم، شاید وپېژنئ. دا به لرې کړمه، بعد له هغو به یې اسانه کړمه ځان ته، ولې دغه یې ملاتړ دي. هدف مې دلته نه حکومت نه بل څوک، رافضیان تاسو خپله پېژنئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني قاري صاحب محترم. کټوازی صاحب محترم، د دې خلکو سره مطلق ناستای، دغه خلکو سره کېناستل چې هغوی د موږ په زرګونه مجاهدین په شهادت رسولي دي، دا ناستای کومه محظوره خبره نه ده، یعنی کوم ممنوع شرعي ممنوع عمل نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپلو سرسخته دشمنانو سره ناسته او خپل سرسخته دشمنان معاف کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړی هم معاف کړی دی چې د ترې په شهادت رسولی و. هغه سړی هغه ښځه هم معاف کړې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره سینه یې څیرې کړې وه، د هغې زړه یې په خپلو غاښونو کې چیچلی و. خو الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اهدافو نه و تیر شوی. موږ که د خلکو سره ناست یو، هغه وخت کې دا عیب و چې موږ د خپلو اهدافو نه دوی ته تیر شو. موږ د خپلو اهدافو نه دوی ته نه تیریږو. موږ د دوی سره د دې په خاطر نه کینو چې په راتلونکي کې د حاکمیت او د واکمنۍ په اړه دوی سره مشورې وکړو چې د افغانستان په واکمنۍ کې دوی ته حصه ورکړل شي. نه، قطعا نه. د موږ هدف اسلامي نظام حاکمول دی په دې خاوره کې. د اسلامي نظام تر حاکمیت پورې به مبارزه روانه وي. دا هدف ده. دا هدف موږ د لاسه نه ده ورکړی. دا چې دوی سره موږ کینو او موږ خپل اهداف هم له لاسه نه ورکوو، دې کې کوم محظور نشته. د اسلام په تاریخ کې موږ کتلی شو، ډېر ځله هم مسلمانان د خپلو دشمنانو سره ناست دي، د خپلو سرسخته دشمنانو سره خبرې کړي دي، د هغوی سره مذاکرات کړي دي. خو په مذاکراتو کې د اسلام اتلانو خپل دریځ پیاوړی ساتلی ده، لکه نن چې د اسلامي امارت مشرانو خپل دریځ پیاوړی ساتلی ده او یو انچ هم د خپل دریځ نه په شا نه کړل شول. 18 میاشتې امریکایانو بمبارونه وکول، وحشتونه یې وکول، ظلمونه یې وکول، داسې بمونه استعمال کړل چې په تیرو 19 کلونو کې نه و استعمال کړي، خو په اسلامي امارت تر آخري ورځې پورې وربند ونه مانه. امریکایانو زور دا واهه چې د مذاکراتو نه مخکې تاسو موږ سره وربند وکوئ. اسلامي امارت ورته ویل چې څو پورې چې تاسې زموږ غوښتنې ونه منئ تر هغې پورې وربند نه کېږي. تر هغې چې دوی غوښتنه ومنله، د تړون لاسلیک ته را میدان ته شول، اسلامي امارت دوی سره وربند وکولو. اوس هم دغه ګوډاګیان زورونه وهي چې موږ سره وربند وکوئ. موږ ورته وایو چې تاسې ځمکې ته غورځېدلي یئ، تاسې چپه شوي یئ، تاسې مات یئ. هغه وخت تاسو سره وربند ممکن ده چې کله تاسې د موږ غوښتنو ته غاړه کېږدئ، لکه څنګه چې امریکایانو د موږ غوښتنو ته غاړه کېښوه. د هغې نه مخته وربند نشته او نه دا غوښتنه څوک په اسلامي امارت منلی شي. ځکه د موږ سره د فشار یوازینۍ یوه لاره سره ده چې هغه جهاد ده، هغه دغه وسله ده.
ټوله نړۍ ټول ملتونه د دې وسلې په زور په دې ځمکې په سر ژوند کوي، هغه که هندو ده، که سیک ده، که یهودي ده، که نصراني ده، که هر کافر ده، که هر مسلمان ده، هغه که د دې ځمکې په سر ژوند کوي، د ژوند کولو حق لري، هغه د وسلې په زور، د ټوپک په زور، د ټانګ او د توپ په زور، د جهاد په زور موږ که خپلې غوښتنې منلی شو په مقابل لوري، هغه به د وسلې په زور وي، هغه به د جهاد په زور وي، هغه به د ټوپک په زور وي. دا ټوپک موږ هغې وخته پورې په ځمکه نه کېږدو څو پورې چې موږ خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي.